اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. او هغوی وویل الله تعالی د ځون د پوره اولاد نیولی دی، داسې نه ده، هغه د دې خبرې نه پوک دی، بلکې څه چې په اسمانونو او مځکې کې دي هغه ټول خاص د الله تعالی د پوره دي، ټول د هغه حکم منونکي دي. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بیل نمونې پیدا کوونکی د اسمانونو او مځکې دی، او کله چې د کوم کور فیصله وکړي نو همدا خبره ده چې هغه ته ووایي وشه نو هغه کور وشي. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. او وویل هغه کسونه چې په هیڅ نه پوهېږي د میش سره الله تعالی ولې خبرې نه کوي یا میش ته ولې کې ما نقشه نه روځي، همدارنګه د دې د خبرې په شان خبره هغه کسونه هم کړې وه چې د دې نه مخکې وي، د دې زړونه یو د بل سره مشابه یو شان شوي دي. یقینا میش د هغه خلک د پوره آیتونه بیان کړي دي چې یقین کوي. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. یقینا اے نبی صلی الله علیه وسلم ته میش په حق سره زیری ورکوونکی او ویروونکی لږلی او دوزخیانو په باره کې به د تو نه پوښتنه نه کیږي.